بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو او قدرمنو ملګرو، سلامونه، نیکې هیلې مو منئ هر چېرته چې ښاد اوسئ، اباد اوسئ. قدرمنو، زه د خپل وسه پورې چې څه ویم یا څه کوم، دا زما د زړه یو اواز دی او زه یم چې ما ملګرو ته ورسولی. قدرمنو، نن د مولانا صاحب دا خبر درسره شریکوم چې هغه پریس کانفرنس کوو. هغه په خپله وینا کې وویل، تاسو دې سیټ ته دغه دا ویډیو کتی شئ، د هغې نه اواز ما سکیپ کړی دی، هغه لیکل د هغې سره هغه ترجمه راځي. مولانا صاحب وایي چې په را روان الیکشن کې که چېرته کې زما کارکون شهید شو یا زما کارکون زخمی شو، نو د هغې ذمهواري به په چیف الیکشن کمیشن او په چیف جسټس اف پاکستان باندې وي. قدرمنو، دغه شانتې مولانا فضل الرحمن صاحب د دې نه مخکې هم په هغه تیر کله چې د دوی هغه مارچ و، نو په هغې کې هم دغه شانتې یوه غیر ذمه دارانه خبره کړې وه. د په هغې کې ویلي وو چې که تاسو له مخې له ډنډبردار خلک راځي یا تاسو ته هر څوک رکاوټ جوړېږي، څوک چاته رکاوټ نه جوړېږي، که ودرېږي هغه د حکومت متعلقه کسان وي. نو د خپلو کارکنانو ته ووایي چې تاسو ته مکمل اختیار دی چې ښه په زور ضابطه باندې هغه رکاوټونه ټول مات کړئ. نو زما په خیال چې د مولانا فضل الرحمن صاحب سره خو دا خبره بالکل ښه نه ښکاري، ځکه چې دی هم دا وکړي چې زه او د کارکنان هم دا وکړي چې دا د 6 لاکو علماو امام دی، او موږ د علماو نه اورېدلي دي چې پیغمبر علما چې دي نو هغه د پیغمبر وارثان دي. نو دا حقیقت خبره ده چې موږ د دې نه څوک هم انکار نشي کولی چې العلماء ورثة الانبیاء، علما چې دا د پیغمبرانو وارثان دي. خو مولانا فضل الرحمن صاحب هره خبره هغه غیر ذمه دارانه وي، هغه د عالم د شان سره ښه نه ښایي، او په دې کې علماو له پکار دي چې دی پوهه کړي. ځکه چې که په دې الیکشن کې دی د خپلو کارکنانو ذمهواري په الیکشن کمیشن یا په چیف جسټس اف پاکستان باندې ور اړی، نو که په دې کې د نور کارکنان شهیدان شي، زخمیان شي، شر وشي، فساد وشي، ولې دا د چا بچي نه دي؟ ولې د دوی په کور کې میندې نشته؟ د دوی په کور کې بچي نه وي؟ د دوی په کور کې به پلاران نه وي، وروڼه به نه وي؟ دا د چا د کور یا دا د دې خاورې بچي نه دي؟ دله په کار وو چې دی داسې بیان ورکړي چې که په را روان الیکشن کې شر وشو، فساد وشو، په دې کې د هرې پارټۍ کارکون زخمی شو، په دې کې د هرې پارټۍ کارکون شهید شو، د دې ذمهواري په متعلقه ادارې باندې ده چې د کوم پولینګ سټیشن سره متعلقه ادارې او څوک یې ذمهوار دي، د دې ذمهواري په هغو باندې ده. ځکه چې د دغې پولینګ سټیشن متعلقه اداره چې ده نو هغه په دې نظر ساتي او دې له باقاعده سیکورټي ورکوي د دوی د ساتنې لپاره. نو زما په خیال چې د مولانا فضل الرحمن دا ډېرې خبرې دا غیر ذمه دارانه دي په دې باندې، ځکه دا خلک بیا علماو ته سپک ګوري او کنځل ورته کوي. علل کې علما زموږ د سر تاجونه دي، خو دا عالم نه دی، دې ته عالم نه و چې دی صرف د خپل ځان غم کوي او دی یو متکبرانه انداز خپلوي او دی یو جارحانه بیان ورکوي چې که زما داسې چلو شو ګوته سنډومه. نه، دا د عالم شان نه دی، عالم به بردباری دی، د به هره خبره د قرآن او د احادیثو په دلایلو سره وي. قدرمنو، دغه یو څو خبرې مې در سره شریکولې او د علماو نه غوښتنه کوم چې دا فضل الرحمن صاحب پوه کړي چې داسې غیر ذمه دارانه خبرې نه کوي، د دې نه فساد جوړېږي، د دې نه شر جوړېږي. د ده په دې خبرو باندې چې څومره بې عزتي د علماو کېږي، د هغې ذمهوار په مولانا فضل الرحمن دی. په لوی الله مو سپارم. سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.